دا هر څه په دې هر څه کې شاربل دي او که نه دي ثواب ګناه په یو تله تلل دي او که نه دي چې غل پکې بادشاه شي او قاضي پکې دلال په داسې نظام ګوته ایښودل دي او که نه دي چې واک د چا په لاس کې شي هغه شي شرمخان په داسې لیوه داړې ماتول دي او که نه دي چې ځان ته محافظ وایي ولوټي کاروان نو دا خلک د خپې زوړندول دي او که نه دي چې تنده د هوس ماته کي څوک په وړو جنو نو دا بیا سریام سنګسارول دي او که نه دي چې کونډې پکې خرڅ کړي خپل عزت خپل ماشومان نو ځان له یو عمر بیا خوښول دي او که نه دي حجره جماعت چې بیلي په اغیارو په یهودو په داسې پارلیمنټ راچورلیدل دي چې چرته شریعت جنونیت ګڼلی کېږي نو هلته یو خالد را پاسول دي چې غرونه پکې سرو سپینو نه ډک دي او د بل دي خپل حق د بل په زور راشو کول دي شادو چې د حقوقو پکې مفتو کې ګډېږي شادو چې د حقوقو پکې مفتو کې ګډېږي نو دغه مداري نه ځان ساتل دي او که نه دي د ملک په وسایلو چې سودا کوي دا څوک دي دا خلک د ډیران نه راویستل دي چې ځوان پکې بیکار شي او روزګار د لړم سترګې یو نوی انقلاب پورته کول دي چې ته یې لنډوې او قرض دې اخلي حکمران پرنسپل صاحب نه زما هغه پرنسپل نه دی چې ته یې لنډوې او قرض دې اخلي حکمران نو بیا په دې خاین پوزه راښکل دي رشوت او سود چې عام شي زناګانې ګناه نه وي د خدای جنگ ته دا ځان تیارول دي ذهنونو ته تالې چې وي د جبر لګېدلې تالې د غلامۍ راکول دي او که نه دي سادي چې ګونګی وي او لقمان پکې اسیر شاعر ستا بیا هسې ویدل دي او که نه دي مولا چې د فرقو په بلاګانو کې راګیر وي وحدت بیا جماعتونو ته راوړل دي او که نه دي مولا چې د فرقو په بلاګانو کې راګیر وي وحدت بیا جماعتونو ته راوړل دي او که نه دي بسره د جعلي فتنې په هر ځای کې موجود دي پاسو که نه مهدي ته دې کتل دي آدم خان ته یو څو شعره ډالۍ کوم ډېر چرګان مې ترې خوړلي دي ساتل به مې بازونه د کونترو په دکان ساتل به مې بازونه د کونترو په دکان څو غله مې کېنولي وو د زرو په دکان کساب وما جامو نه مې د وینو بوی راتللو خو پای مې خرڅول هم د ډمبرو په دکان دې ښار کې د خیرات زکات رواج نه و ملګرو روټۍ مې لټولې د نهرو په دکان او موږ خپلې سپارې به آدم خانه جوماتونو ته راوړلې خو دوی به خرڅولې د کوټګرو په دکان موږ خپلې سپارې به جوماتونو ته راوړلې خو دوی به خرڅولې د کوټګرو په دکان او د خلکو عزتونه دیوالونو کې ساتل دا خلک لوس لغړو د صادرو په دکان بسره دلته مینه د فریب کوډ او جادو وه راغونډې معشوقې وې د منترو په دکان د سود پیسو کې تاسو ته یو نظم خیر دی ما رومانوي نظم راوړی خو دې وخت کې راله خوند نه راکوي زه به دې دپاره یو نظم ویم دې ماشومانو دپاره چې د سود پیسو کې یو وجي صاحب دی چې څښات وباسي
دا خلک ګوره د ډمبرونو هم شاتو باسي. په داسې ملک کې مې گزران دی چې تپوس مه کوه. شتمن خیرات غواړي، غریب پکې زکات وباسي. بس یو سوچنې ساتلي په دیړی باندې دي، یو سپین موټر دی او صوفي صاحب پکې نعت وباسي. خوشحاله شي د دې جنکو دپاره یو نظم چا والا شعرونه ونه ویل، زه به وله نظم ووایم. د وخت سپېړې که هر څو مې غېږ کې ونغښتلې، خپلې نیستی لکه مې سره او سڼه ډېره وکړه. بدو حالاتو نه به داسې بې وسی تېرولم لکه چې څرنګې غنم د ژرندې پل نوځي. ضرورتونو هم بې ځایه رانه جبې وکړي چې چونګړو ونه خورم، لپې لپې خاورې وخورم، خو چې د معذورې لور ارمان رانه نیمګړی نه شي. خو چې د معذورې لور ارمان رانه نیمګړی نه شي، د خپل ویرجن داستان دا لنډه کیسه چاته وکړم چې یوه ورځ خپله معذوره لور مې ښار ته بوتله. د دم درود او د ساختونو نه واپس چې راتلو، هغې زما د لاس لستوڼی ما نه کلک ونیو. بیا د دمګري نه چې څو قدمه مخکې لاړو، نو په کړي کې ګرمې ګرمې پکوړې پخېدې. لور مې اصرار وکړو چې ماله پکوړې واخله. ما پې ځان غلی کړو د ډېرې تنګ دستی د وجې، خو هغه لوږې ونیولې. بیا یې ضد وکړو چې بابا ماله پکوړې واخله. که مې هر څو ورته بانې وکړې ما ورټله، خو د خپل ضد نه غړېده. بیا په سلګو شوه راته شوه معلومه چې مې نور پې باندې وس نه رسي. څه په چلول مې ما دا ډېر زیات خرابوي که دا نظم بیا در سره ویمه که و مې رسولو سر ته نو. د وخت څپېړې که هر څو مې غېږ کې ونغښتلې، خپلې نیستی لکه مې سره او سړه ډېره وکړه. بدو حالاتو نه به داسې بې وسی تېرولم لکه چې څرنګې غنم د ژرندې پل نه وځي. ضرورتونو هم بې ځایه رانه جبې وکړي چې چونګړو ونه خورم، لپې لپې خاورې وخورم، خو چې د معذورې لور ارمان رانه نیمګړی نه شي. د خپل ویرجن داستان دا لنډه کیسه چاته وکم چې یوه ورځ خپله معذوره لور مې ښار ته بوتله. د دم درود او د ساختونو نه واپس چې راتلو، هغې زما د لاس لستوڼی ما نه کلک ونیو. بیا د دمګري نه چې څو قدمه مخکې لاړو، نو په کړي کې ګرمې ګرمې پکوړې پخېدې. لور مې اصرار وکړو چې ماله پکوړې واخله. ما پې ځان غلی کړو د ډېرې تنګ دستی د وجې، خو هغه لوږې ونیولې. بیا یې ضد وکړو چې بابا ماله پکوړې واخله. هغې په سپورو سپورو شونډو باندې ډېر وویل، خو ما زړه کلک کو. بانه مې ورته ونیوله چې دغه مخکې بل دوکان کې درله اخلم لورې. هغې به شاته کته او ما به مخکې راښکه د غریبۍ مېرمنه واخلم. د نیستی مېرمنه سړی به خپل بچي ته وسوځي په سرو سکروټو. چې د خوراک هوټل به راغلو، ما به لور په غېږ که او سمدستي به مې په مخ ورته څادر واچو. ولې چې هر هوټل کې سیخ کباب چرګان ځوړند او د بې وسی سپي ما پسې په ټوله لار غپېده او بدې ورځې راته لاره چېرته نه پرېښوده. د ډېرې ستړې نه مې هم لغېږي نه کوزوله چې چېرته لاره کې څه ونه ګوري او ونه غواړي. خو څو صبور صاحب خو څو لازې پسې څادر د مخ نه لرې کړلو او ناڅاپي یو دوکان کې په ګوډی نظر شو. ویلي بابا ماله ګوډی واخله. که مې هر څو ورته بانې وکړې ما ورټله، خو د خپل ضد نه غړېده. بیا په سلګو شوه راته شوه معلومه چې مې نور پې باندې وس نه رسي. څه په چلول مې د سترګو چشمې لرې کړلې، څه په چلول مې د سترګو چشمې لرې کړلې. چشمې مې ځمکې ته خطا کې ما پې خپه کېښوده چې په بازار کې بیا ګوډی ته چېرته ونه ګوري. ما د دې ویرې د معذورې لور چشمې ماتې کړې. څه په چلول مې ته د سترګو چشمې لرې کړلې او چشمې مې ځمکې ته خطا کې ما پې خپه کېښوده چې په بازار کې بیا ګوډی ته چېرته ونه ګوري. ما د دې ویرې د معذورې لور چشمې ماتې کړې. بیا ما به سر که رانږدې ورته مې ښه وژړل چې درله اخلم که نه. هغې وړو سلګو کې ویل ګوډی نه اخلم.
ماله چشمې واخله بابا ماله چشمې د ملګري یو بهر را پسې راووتو فرمایش زه خو ډېر زیات نشم ویلی دا هلکان خو لیوال صاحب دي ځوانان دي او دا تکړه دي د دې دور دی زه خو کمزوری یم او دا شاعران هم تکړه دي ماشاءالله یو څو شعرتې مخکې ویمه چې ما به د شاتو نه هر چا ته ډکولي ډېوې ما د ړندو په دروازو کې بلولي ډېوې مرګ ته به ټوله کیسه کومه چې په ژوند کې څه ما په تیارو پسې د ورځې ګرځولي ډېوې اوس قافلې له د سالار شپه کې پیدا کړي که نه دې خلکو ولې په تلو تلو کې ما ته ولي ډېوې چې همیشه خپل رهبران مو په تیاره کې ساتي مونږ په جیبونو کې د دې یاري ساتلي ډېوې او که چېرته وخت د رښتیا راغلو او که چېرته وخت راغلو نو نور به رانه ونه ویني زمونږ د لاسونه چې هر چا دي راښکلي ډېوې د رڼاګانو د فریب نه داسې ویریدو چې مو د مړو په قبرونو پوکولي ډېوې بس سره خپل کور کې دې نشته په تیاره کې ناست دی دا په کوم سوچ په دغه خلکو خرڅولي ډېوې